ما یو ځل یو بیان کې ویل مې لکه ګورې موږ چې الوا کوو موږ په خدای ثواب راکړي او مې چې تاسو خدای ستاسو ثواب نه کیږي نو بابا راته بیا وروسته وایي چې مولوي صاحب یو الوا ده چې دې خدای ستاسو ثواب کیږي او چې زه خو زبان نه کیږي ویلان ته ترغز واله ما ورته بابا جی دا سينه چې زه خپل ځنیت سکو هغه نیت کوم چې حضرت انس رضی الله عنه کړی دی حضرت انس وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يحب الصباح كذوي خواخو لا ازال احبه زمان کسوات دا زمون طالبان بعلمان په کوي دا حضور پاک د تبعیض کې چیزونه اتباع دا زمون لپاره ایمان ده ولی مبایو د پیغمبر خواخلا نو حلوا د رسول الله مبارک خواخلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل شاته يخوخو حلوى يخوخو دا حلوى مختلف طریقې دي ګورې هر هغه خوب شي چې وسلو سيزونه نو دی کې او دا غیر یو ماجور مرکب جوړ شي هغه ته حلوى وایي يخوخو نو موږ چې حلوى خورو په دې نیت یې خورو چې دا زمونږ د محبوب مبارک پیغمبر خواخو نو موږ ته ثواب ملوي او تاسو چې خورئ نو سویټ ډش ته ازما راوړي نو ثواب ذکر ته نه جو د طالبانو دغه مګولې لکه دا دوا پرېږ د تجاکې هو او غون د خلاص نه کوو ګورې خبرني اصل په بدنامه نو کوم وخت ولې نه خورئ پدې نه خورئ خواږه پدې نه خورئ او د تفسیر تفسیر او د اسراف نه هم کار نه اخلي چې دا رسول الله مبارک وکړو نو د خوراک سره سویټ سره اجر او ثواب په طرف نه پاک درکې زمونږه د دین پر علماو کې او عالم دې شی صرف دا یو مختصر واقعه راته حضرت امام ابو یوسف رحمت الله علیه یعقوب دا غنم یعقوب او مور کونډا نو مور دغه چې زمون حالت دی چې مون بچي دنیا ته لګو چې سو غټي ولې د مادیات سړي درې زر ځان راکړي دغه څه دا مورم وي چې دا بچي سره دنیا ته ولېږم مال سو پیسې وګړي کونډه ما زما دریا معاش شه دي نو دا بچي ولېګا یو ټل والا سره نو کار کړ هغه زمانہ کې هوټل کې روټه او په خرڅې ده دا چې دا سیستم په کې نوت پکې چې رااله هغه زمانہ کې ول سیوا پيو کې یخا جمله به او په او ټولونو کې ودا سيدنا خرڅېدل او روټه به خرڅېدا او چې مالګر ما خام بچي وټل نه شوټي شي نو بیا یې احساس سره مرګري کو شاګرد چې رنسادي وام ستایي دا خبر دی होटल के बाद पैसे गटे रंगसाजी बाज लगे कि रंगसाज से बड़े पैसे गटे ये मासूम और कोटे हो पला रत और दे उस्ताद के होटल तमली और दे उस्ताद रंगसादे चला मुतकई चता खुदा पाक मेहरबान बादशाह योदल इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मजलिस तरावस दा मजलिस के बदे तेरे दा मुखवाखिदा हम यदा दा सकी दा खलक पर मजलिस के टोल عالمان ناس دي او طالبان ناس دي او ټول د قران او د سنت خبرې دي په دې مجلس کې چې د چا دله کې ایمان والا دردي هغه د الله او د رسول خبرې خوږې نه دي ما په خبرو کې یو مجلس درته ما نو الته کې تاسو ګرمي و چې تاسو ته دا ګرمه متعلق نه شي او مولانا صاحب ورور دي مولانا جمیل احمد صاحب داغي په واسطه ته نو پرشان ګرمي و چې دې ناسته ما خدای بیان د څنګه کو او خلکو ته چې مې کتل ما ته ولا ډول پکې لګېدل بارونه دي چې خلکو ته مې کتل د خپلو د شرلات روان لیکن یقین په خدای او یو کس ته مجلس نه پاسې مې دا د دې په زړه کې د ایمان او د دین درد پروت دی ما له لګون د حیا علی موبایل مې کام وکړ مجلس موزل خلاص کا نو ځکه ځړې کې ایمان والا ټول دنیا ته چوي هغه په خپل دې خوري دی وی پروا نه سره د دنیا فکر کوي او دکان کې نه سي د بټیدار شي دا ته بلمن وي خو دکان نه باندې چې پورته راشه د دنیا فکر کوي او ګرمه کې کوړم کوي او د دنیا کارم کوي ولدا محبت د دنیا سره نو د چا په دنیا کې چې دا الله به نه او د الله د رسول مې نه هغه د قران او د سنت په دې سوخای اب نه پاسي په خولو کې الله د دین د مجلس تا نو ابو یوسف دغه مقتل او یو وګړه کې سره د تنه شو امام سے په سپېر مده دا ولې وروړي بهر کې خو
دا ارسه پرې خو د راغی د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مجلس کې کېناست چې دا څه ته ټول رنونه ستاسو او ټکه یو ته پیاله کې بل ته پیاله کې دا خلک چې ناس دي د خدای روزي نه ورکړي دې جمعات کې چې ناس دي نو مال به الله روزي راکړي کنه نو کې ناس ټول د الله او د رسول د قران خبرې دي او د قران نه مسلې روزي په دې واسطه دې مجلس وانور زمارو چې خوان دی ورکا بس هغه انساني او هغه کارې پرې خو په یو مسله ورته پیښه شوه ما خام ماسخوتن چې بیا کله دې کور ته دې نو پیسې وسره نشته دې تشکیل روان دی نو مور دې اورد د پس د پوسو کو یعقوب خپل نو او استاد دې لکه چې پیسې نه درکړي لکه سوره دې شو تشدي او تشرا دې یو ځای څه کوي کله دا وایي چې مال استاد پیسې نه راکړي نو مور به وایي چې ولې نه درکړي کدا وې چې ملار بدل کړی دا نو مور به غوسه شي خیر دې خاموش دې مور لګه شکی شوا چې ګورم چې استاد پیسې نه ورکړي او کدما دې دوی دا استاد د شاګردي پرې کړه نو یو ځل سار وخت چې دې راوته نو مور ورپسې ورته کې پټه راوته دې روان دې راځي د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مجلس کې کېناست مور او ما وې کدما دې بچي هغه د اونر صدا کول لار بدل کړی دا رنگ سازی او پیسې دا ذکر تشتور راځي جاننا و تمور داسې مجلس لوی مجلس و د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مجلس کې دا 40 تر 50 پورې علما خو همیشه ناست سلویختو نه 50 پورې او کله ورته نام زیات او د دې کار بسو د قرآن او سنت په مسالې وسته 12.5 لاکھ مسائل امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ او داغي شاګردانو په خپل زمانه کې د قرآن شریف نه لري 12 لاکھ مسائل او په زرګونو قاعده د اصول فقه په شکل کې جوړې کړې دي د دې قاعده لاندې د قرآن او سنت نه مسائل راوباسي او چې څومره دا 40-50 شاګردان دي خاص د دې ټوله ډوډۍ او خرچه او جامه دا به امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ خپل جیب پورا کړ زمون په شان دي داسې خواجنګي بولانو مضبوط تجارت پیکا د کپڑے او هغه کې به مضاربت باندې خلکو لا کپڑا ورکولا او هغه کې په زرګونو روپے بغټلې او ټول پیسې په دین خرج کړي او بیا پیسې ډېر زیاته وا داسې په کاسو ډکې روپے به غریبانو لا ورکولې په رمضان کې به کاسې ډکولې په کوندو روندو په یتیمانو به وشلې په اخترونو کې جامع خلکو را خیراتي ورکوا او شپاړس مسالې مدرسې درسونه په کوفه کې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چلو هغه زمانه کې درسونه د دمو بچان متعارف مدرسې نه وي 14 مدرسې امام صاحب چلولې او دې کې چې څومره شاګردان استادانو دا ټول تنخواه خرچه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ برداشت کوله او چې کله وفات شو نو په خزانه کې 56 کروڑ درهم پاتې شو وفات شو 55 کروڑا دا پاکستان روپے نا 56 کروڑ درہم دیروے مان دے دا پا خزانہ کی پالی مال نہ چھے سخا کے اور صدقہ ورکے مال بنا کمی دیا دینی دا دا پیغمبر مبارک پا ترمیدی جلد ثانی کے حدیث دے اور حضور پاک قسم خوری پدریو سی دونوں یو پا کدادا کہ خلق ہوئی چی صدقے سر مال کمی گی رسول اللہ مبارک خبر کو بے قسم منتقل لدا اور رسول اللہ مبارک قسم خوری چی دمال دا اللہ پر ذات قسمی چی صدقے سر مال کمی گی نزیاد دے تاکو چی شمدی منتقل پراتے دی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سرا دا ناس کی مور ارادن نشوا او ہو دا بچی خود مالا غلط اکردا سا نو موری پا دروازہ کے آواز رو اس پہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر زمانہ کی چیز سے استعلاوہ انگوس مولانا صاحب وائیو مولی صاحب وائیو مولا صاحب وائیو اگر زمانہ کی چیز ار استعلاوہ و امام صاحب لے آواز ورکا اوی والے ویدہ بچے دیر علی برباد زان سر دیکھے نو لینے نیک وقت پریگی را کہ دے سب نرز دکی سے چل دکی مالا پیسے پیدا ہے تو تازان سر کون نخدم کیوں دینا پیسے رو جب مزدوری کو جب بار کرو نہ خلق نہ سوالو نہ بکو بچی تارا لگن تازان سر رکھے نو لے خدای رفارا پریدو چے مالا دور دے ہوگا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیر زیاد ہو کیا زمون دا فارسی بانا کوئی کنا ویک من علم را 10 من اقل مایا ویوم من علم للس من اقل فکار
نو د بعض انسان علم ډېر زیات کوي، عقل او پوهه خدای ورکړي، د هغه نه الله د دین ډېر کار اخلي. او د بعض انسان علم شل مني او عقل یې ټیټه کوي، نو غل شي او خدای تباه او برباد شي، د خلکو د ګمراهۍ ذریعه وګرځي. امام صاحب علم په منونو پټنونو بې شمېره خدای پوهه ورکړې وه د قرآن او سنت، او تقوا هم ډېره زبردسته وه، عقل هم ډېر مزېدار زبردست عقل خدای ورکړی. عقل خدای څنګه ورکړی دی؟ ګوره اوس دې ښځې ته که وایي چې دا شبو دربی دی، هر څه ډسمس شو، ختم شو. و امام صاحب ته پته ده، شاګردان استاذ ته معلوم دي چې زما دا شاګرد د کومې قبیلې دی. دا استاذ ته بالکل اول نه اخره پورې پته لګي. موږ ته پته لګي چې کوم شاګردان موږ سره نږدې وي او موږ سره ناسته پاسته کوي، نو موږ ته پته لګي چې دا د کوم دی، کوم وړ طالب دی. امام صاحب ته پته وه چې زما په شاګردانو کې د اول نمبر شاګرد دی، د ده نه به خدای د دین ډېر بېکار او ډېر بې خدمت دی. دا ولې پرېږدم؟ دا نه پرېږدم، ده نه به خدای لوی سړی جوړوي. هر څه چې کېږي نه پرېږدم، تنخوا مور نه ورکوم، پیسې مور نه ورکوم، خو دې نه غېږ نه وباسم. دې نه به خدای د قرآن او د سنت یو ډېر لوی عالم جوړوي. نو مور ته وله څه وایي؟ وی ته دې څه کوې؟ وی زه پیونر زده کوم. پیونر سره پې زده کوې؟ وایي کاکاجي سره زده کوم چې ما له پیسې ګټي. وی ته ورته هنر ښیم که؟ وی ته ورته څه هنر ښې؟ زه خو یم چې هوټل چل به زده کړي، رقصاص چل به زده کړي، ته ورته څه هنر ښې؟ وی زه ورته داسې هنر ښیم چې بیا ترورې بیا به د پستې او چلغوزو او د بادامو حلواګانې خورې. داسې هنر ورته د طالبانو ته ویم داسې غشې ور وویشته او داسې شی یې ور وویش ورته چې د امام یوسف د مور خوله کې ورته لاړې راوست. حلوا خوږ شی دی، حلوا به خورې او بیا هم هغه د پستې او جلغوزو د بادامو د بوتانو چاربانو دا حلوا به خورې. وایي خوله کې ورته فوراً لاړې راغلې. دا مورې هلکه خوله کې لاړې کوم ځای نه راغلې؟ ته بیا هغه وخت چې ته یې خوله کې لاړې راغلې. او زه نه وم، خو قرینې نه معلومېږي هغه طالبانو ته سیاق سبق وایي. څه وایي د امام ابو یوسف مور؟ وایي د هنر به کله زده کوي. ګوره دی به نه وایي چې دا څه هنر دی، معنا صرف داسې نه وایي چې دا څه هنر دی، دا به کله زده کوي. معنا دا چې دا حلوا به کله خورو. حلوا خوږ شی دی که نه؟ تاسو پرې موږ نه یو بدنام کړی، خدای لپاره وایي. وایي د مولیانو حلوا ډېره خوږه وي وایي. او دا زمونږ په خوښه ده بلکل. نو ولې تاسو وغورځوله؟ تاسو لرې خوښه شادیحان کې چې کله تاسو ډوډۍ وریښتیا وایي او سویټ ډش پکې وي، حلوا پکې وي، نو زیات دی څلور پنځه علماء او باقي ټول تاسو وی. نو دا څلور پنځه علما تقریبا څلور پنځه پلیټه به وخوري، باقي ټول تاسو وخوړه او بادنام. وایي مونږه چې د مولانو وغیره زه خو صفا وایم زمونږ خوښه ده الحمدلله. نو ګوره څه یې ورته وویل؟ امام صاحب هوښیار دی که نه؟ وی داسې هنر ښیم چې بیا به د چلغوزو او پستې او بادامو حلواګانې خورې. هغه ورته وایي وی دا به کلی صبر وکړه، خو نن دې راوست که نه؟ نو څو به صبر وکړه که نه؟ هوښیار انسان. او ته بې غمه اوسه تا له ماښام به پیسې درځي. ابو یوسف ته به یې خپله خرچه هم ورکوله او د مور خرچه به یې هم ورکوله. هوښیار. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په دما زمانه کې یو ملا صاحب و نوم یې درته نه اخلم، ډېر لوی عالم دی، هغه مناسب نه دی چې دې نوم واخلم. بعضې مسلو کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره اختلاف هم درلود. یو ځل کور کې ناست و د خپلې بیبي سره، د شپې سره روان شو. چې روان شو دې ښځې ورته ویل تا سره زه خبرې نه کوم. هسې غوسه شوه، خبرې نه کوم. د ملا صاحب له غوسه ورغله، وی نه کې خبرې مې یو وی که سبا خطو پورې د ما سره خبرې ونه کړې نو په ما به ته په دریو طلاقو طلاق. دا ښځه چې ده د طلاقو نه ډېره ترغلي به یارېږي. او یاد وساتئ یو ضمني زما ګورې بیان کې اصلاحي خبرې ویلې، هغې ته به توجه ساتئ. دې ښځې له بې ځایه طلاقونه ورکول دا ډېر لوی جرم او ډېره لویه ګناه. نن سبا زموږ دا ښځې په دې سوشل میډیاو کې دي او یې سړي موږ سره ظلمونه کوي او دا کوي. نو څه خو دروغ وایي، ظالمان افترا کوي، لیکن څه حقیقت ده بې ځایه زموږ خلک ښځې له طلاق ورکوي. بس بې ځایه اواز وکړي چې لږه خبره زما پسه به ما طلاق او بیا په دریو طلاق و طلاق.
هلته به دوست سره کاروبار شریکی هغه سره روان شي دوست سره یاره کتا سره ما بیا کاروبار په باندې خدای په دې طلاق او طلاق د طلاقی بیا طلاقی خدای له سر ګنا شو دوست بیا ما ته ټلیفون وکړي یاره چې ما خدا خبره کړې اوس نو کوم ورسره هلته پلار سره ورور سره روان شي دوست سره روان شي شریکوال سره او زر به وي کومه داسې کومه په دې طلاق او طلاق او سبا بیا بولیانو پسې ګرځي لار څه چلو واشه ولې خدای سره ظلم کې زیاتې ولې خدای سره کې موږ ډېر زیاتې کوو خدای سره موږ ډېر ظلم کوو خدای سره طلاق مو مسله کې مفتو کې طلاق او طلاق ولې داسې کې بیا چې وتوایي بل چاته په نکاح هغه به سره پوره واده کوي دا هغه خو خدای کې بیا طلاق ورکوي که ورنه ورکوي دا شرطونه هم ګناه ده چې ته بیا دا پرېږدې او دلته روا کېږي دا هم ګناه ده او چې څوک په دې نیت ده د نکاح کوي چې د لومړي نه روا کوم نو ترمذي کې حدیث لعن الله المحلل والمحلل له په دې دواړو د خدای لعنت دی یا هغې ته هم تیاري چې نه خیر بل ته به نکاح کړو هغه طلاق ورکړي در به تېر کړي بیا به ماله روا شي نو د خدای ظالمه بېغیرته طلاقي ولې خدای له طلاق ورکړي ظلم ولې خدای سره کوي که ستا خور نه سره څوک دا چلو کړي خفه کېږي که نه خفه کېږي که ستا لور سره څوک دا چلو کړي خفه کېږي که نه خفه کېږي نو ته پردی لور خور سره ولې ظلم کوې هلکه رښتیا مې همدا شی شته که نشته هلکه خبره ته په دې زړه لاس کې ده ستا لور نه څوک طلاق ورکړي د ته په دې طلاق راولېږي ستا خور نه څوک طلاق ورکړي سره د بچو د ته په کور راولېږي ستا په اړه به څه تېرېږي دا هم د چا لور ده دا هم د چا خور ده ظلم مه کوه زیاتې مه کوه الله به درنه تپوس کوي خیر ملا صاحب سره روان شو او په روانېدو کې ملا صاحب ښځې ته څه وایي ویې ته وایي چې خبرې ته کوم د سبا خطو پورې د خبرې ونه کړئ په دریو طلاق و طلاق بس ښځه د نر لور پلستن ته وخته او دا نیمه د خپو لاندې راته وکړه او نیمه د سر لاندې راته وکړه او په اشاره ورته ویې خبرې نه کوم لا ته څه کولی شي کله چې روانه شي توبه وباسي چې سمه وي نو سمه وي عزت به دې راولي خو چې روانه شوه ښځه او خرابه شو او د سر الټ شوه نو بیا علاج د ښځې هم ډېر ګران دی بیا اسان کار نه دی پخوا دا ټانګې وې ټانګې تاسو به لیدلي نو هغې کې به یو اسپه وه چې هغه به کوچوان مخکې شغله دا به په وروستو کړه ریورس ګیر به یې لګاو اکثر په ټانګه دیوال طرف جنګېدله دې ته به ټاټا اسپه موږ به کوچوان ته وي دا پرېږده دا ته به والو نه شي نیغولی دې سره مینه وکړه محبت وکړم چې کوچوان به پرې د پاسه لاس مصرف کړ په شی به روان کړو دغه د ښځې مثال دی دا به په مینه ساتې په محبت به ساتې چې څه کې کوه د میلمه خدمت به دې کوي هر څه خو که ورسره روان شوې نو ټټک اسپه ده قسم په خدای چې هغه نخرې در سره وکړي چې یاد وساتې دا اکثر د طالبانو خیر چې هر چا سره ټرک خو ګورې ښځې سره نه ټرک ښځې سره نه ټرک سبا به د لاس کې لستوڼې او اذان دي او ملګري به یا لکه وره دا لستوڼې ول زه خو نیم خبر یا دا خو ګوره سوځېدلې دا ښځې ولې سوځي زه څه خبرې مې سرګار نه وم حالانکې قصدن یې دله سوځي دا چېړه دی دغه دله چیني دله قصدن په لښتي کې واچوي څه کوې ورسره که ته وایې چې چیني خو ما پرون دړی راوړي لږ مېلمانه راځي په چیني لږ شربتونه څښي والله چې ښځې سره به پړت پړت نه کوې په مینه به ورسره خپل ژوند تېری او دا درته ځکه وې چې دا د رسول الله مبارک سنت دي حضور پاک فرمایي خیرکم لأهلي وی تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې د خپل بچو ښځو سره ښکلی ژوند تېروي وانا خیرکم لأهلي رسول الله مبارک وي تاسو کې زه هغه انسان یم چې د خپل اهل سره بیبیانو سره زه ښه یم او ښکلی ژوند تېروم ملا صاحب په خبرې دی ونه کړې په دریو طلاق و طلاق دی ښځې پلستن ته وخته چې خبرې نه کوم لا په اشاره ملا صاحب دا څه په بلا وړی لږ ساعت تېر شو دا اوس د ښځې غوسه به سړه شوي ښځې پرې درې طلاقه مې ویلي دي معلق که خبره وخت نو پرې قصه بدله بیا به څه کوې یو طلاق هم نه دی باین هم نه دي چې نکاح به وکړو په نکاح هم کار نه کېږي بچي هم دي منځ کې د خدای ظالمې ما خو ګپ ده سره لګاو او تا داسې دل قسم وخوړه او زه دې په پېش کې راوستم ما خو یې خبرې به ته شروع کړې او ښځه مغه لاسونه خو د ډېرو خبرې نه
مولا وی دا سپا بلا شیشہ کے وڑے دا سپا مصیبت وڑے دا یا سوچ گئی جدا اس مسئلہ بسنگ حل کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عقل و سوچ و فکر پر شانتے ہو ذرا غلنا نمش پر آخری امام سے تاجی دورا پاسے دے رہے دیو دور نوی سو کے اختار کی تکے خیر دی یا سیب دقا سے مسئلہ پیخا دا اس خدا خبریں نہ کئی گڑے خوینا اور سبا خبا دے دے روان دے اور جی سبا رو خد امام سے دریخ طلاقہ میں ملی دی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وسلم خدے بخیر کی زکا در در کر خدے سرکینا خبریں کوا بیا راگا ورنا خدے تمینت داری کے خدے خدے بشی پتا الگ والی خبریں شروع کا اور خدا سوارا خد بسکے زدہ خوبالا خدا خد بسکے سوچو کا بچی بسکے خدا مغلا سونا خدای کے خدای دے در سوارا خدای کے تانا مکمل خلاص ہے ما خدا تبجو ٹاٹا کاس پر نروان نشی بیا خدا خلاص دے نشی تو خدا آیتی سر خدو خدای خبر استے نشی ایسا پا جانجال ہوڑے دا سبابا کا حسنا ملابان بولو ذوری والبی امام پر بس امام سے دا خدای خاطر ہوکا راشا پر ایک سبار اوخر بس خدا والو ہوتا جس اخلا سر سم مدد را سر ہوکا کولی شوی بلکل اسم نشتا سنگ نشتا ما کا مسئلہ پیکا خفیات تو ہے میدہ خد سر رکھیں امام سے ابرا کی جمعات کے راسے ہو دے گا اور بانگے شوروں کو سبالا نہ لے سکتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ بانگے شروع پر نبان کو سبا کے اللہ خلق کچھ سبالا خطے بس خدے تب لستر نمخ رو استو آئی استحق کلی سڑیا خدای دن اخلاص سکلم سبا رو اللہ دن اخلاص سکلم امام سے بواد ورکو وی سبا نلے خطرے بانگے رتا مخ کے ہوئے خبر دے مخ کے اکڑے طلاق نشتا سبا خطونا مخ کے خبری کڑی دی طلاق کم دے بان میرا طلاق کیے ہوئے دے تصویر لگی طلاق یا خد خبریں پر طلاق نشتا لیکن امام صاحب کب سوسول وصل ہو چلو دعا پورا خاندان ہے بچ کر دا خد دا خاون بیاروس تو بقدم سکو مانو بچی دایا نشو دا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وخیار اللہ پاک سے چلو کو دا اغی ابو یوسف نا یعقوب نا خدای پاک قاضی ابو یوسف کو لوی عالم امام سے پہنچتاد شاگردانوں کے مضبوط اور لوی شاگرد اللہ تے دا جو او دا بیا کم لیتا ہو رسے دا ہارون الرشید قاضی القضا جو دا ہارون الرشید حکومت سورا دا لس پاکستان کیوں لے کے دینا دیا ٹول سعودی ٹول یمن ٹول شام ٹول کوفہ بصرہ دا کابل پورے دا ہارون الرشید حکومت ہو مسلم دا هارون الرشید او دا ابوی قلاقان دا عراق او دا سعودی پر سرحد کشتا دا ورطتره مسلم دا ابوی غدا کورون و نشانات او دا قلاقان و نشانات شتا دا آغا قاضی القضات شو قاضی القضات رو پیر جانے چیف جسٹس دا کولو قاضیان و مشر اروا دا هارون الرشید سرخوا کے ناس نیوزل هارون الرشید سر ناس دے نو آگل آگا خفل تنباخ ننگری الوا پخ کرے یا فالوتا یا الوا یو تاریخ یو نازی مزمن دا الوا پخ کرے ورطا او باغی پی چکے دا دا مزانو او دا شب بادامو پکی پلے روڑا حضرت دا واقعا ویدا سچے دے ویدا نن لنگری تالے او خاص شے پخ کرے الوا دا پکی دا چکے دے چوے کردن یا ویدا قاضی ابو یوسف لاور کے لو بسشم دیو خورم سبشا اگل یو سے دا اعتلاقات دماغ پہ تکلشی دور مضبوط شی یہ دا قرآن و سنت خدمت کیو تمہارو مطاس ہوتا ہم بولے دا خبر فشے کی کلا پوہ کے معالم لوڑے دا دا دنیا دا مدنہ نفار قرآن گلو کی بسے گا اتنا جوید در خلزان تاوے مالا مروڑے انتا دیکھ پل علماء لوڑے چرا کم تاو سرے دیکھ قاریان دے بچو لوڑے اما شمان بچی چا قرآن تاوے کہ دری دماغ تکلشی دری دل تکلشی اور باقی قرآن شریف خدمت نیت دا ہوکے کہ دا قرآن نمخا ذہن چی جامع ورکوے عالم دا بلی نیت ورکوے چلی عالم دی پی مصبوب کی نقل پیسے کی ورکے عالم دا ویہاں دا ورکون دی عالم دا دا بلی پخبر استعمال کرا ولی نو دلی بلک فارغ شی
ورکوم دی بل دین ته فارغ شي درس ته فارغ شي ټوپه ولا اخلي ورکی ولا اخلي سپلای ور نیت دا کاوه دل شی ورکوم دی عالم لا چې دې د قران او سنت خدمت ته ګلګار شي دی په بچولا واخ اخلي لکه ورکم واخ بوالي سبا دې له منزوري کوي جامع بوالم سبا جامو له منزوري کوي بنیاد د توبدا نیتو کې خنیتو کې دی باندې الله ستاسو پر رزق برکت کې مدرسې راوړو دا مدرسه د مدرسې له ورکوم چې دلته کې مولانا صاحب مولانا محمد اسماعیل صاحب د ماشومان په تربیت دوی ته لري پکو پدې باندې ولې مولانا کې موسم ورته شي باندې شي د دې نو سپیکر هم خشتي د دې پرشون هم خشتي دوی ته یو خو انتظام وي دي له جوس ورکوم او شربت ولا ورکوم تاسو الحمدلله تکړه خیر د جوس او شربت وروړي چې نو موجه وروړي ورته کېده ما مولانا صاحب د ماشومان له لمون یو ګلاس شربت وکوي یا خپل جوړاو شربت په کولر کې او دې بچو له نوړه نیت دا کوي چې الله د قران خدمت کوي چې الله معنا خوشاله شي د ګوره دنیا کې هم خدای خوشالي درکړي آخرت کې هم درکړي فهم چې راشي کنه په کې ایمان چې کله سیلاب راشي مونږ بندونه کړو نو چې سیلاب راشي بیا بندونه کار کوي نه زمون بسر چې غم راشي استاد ختم زمون بسر چې غم راشي استاد صدقه مخکې صدقه کوي چې غم سیلاب کا بند مخکې نه وتاړي مخکې خیراتونه کوي الحمدلله نو زمانہ خطا څومره چې ګټه راشي او 500 روپے 100 روپے 200 روپے مدرسې ته واسه دا قرآن کې ستاسو سشوا دی بچو باندې بولګي ستا بچي جوس همسکي او ستا بچي په کور کې درنا درمسکي یا شربتونه اسکي دا بچي ټیک دا الحمدلله دې کورونو بچي دی به کورسکي لیکن دا ما راوړل دي کله چې معنا څه دی چې نو وځي یو کې د شپږ غوښا ورته کېره نغلي مولا ورکه پرې ولا وره انتظام وکاوه د انتظام کې دا بچي خوشاله او دا تکړه مدرسو ورکه وای پیسې مې اړېږي په خدای قسم د الله په ذات خدای بدل لري او چې نیت ته خالص دي الله تعالی راځه مونږ څنګه مونږ صاحب لا شی ورکو چې کول کې زیاتی شي اوسو کې نه کوي دغه دې پخړې دي درې ټیمه دی خوړې څلورمه کې ځړې شو د خوراک نه دي چې دې پخړې دي نه مدرسې ته یو استاد یې لپاره ویلې اوس وخت په خاطر نه وخت ما په دې موډل ته ټول غون کړ نو واز دماغ یو څه شي لګان پاتې شو یو خاطر په کې ورواچه او په کې ګوړی مړی ورواچه مرته کې ټماټر دا استاد یې نه نوسو اشه ته تا والے دي چې د دریم سره مرور سره استاد یې نه ویو مولانا شریف علي تانوی رحمت الله علیه غالبا چې بره تسهیل المواعظ کې لیکلي دي غالبا رحمه دا کتاب کې لیکلي دي یو جمعات کی مولا صاحب سیدہ نو معشوم ولکیر راوړ د پنجاب کې د کیر روان دی چې کیره ولا راوړ څنګه نو مولا صاحب اسی وته خاندل هلکه د ما کلونو په دې جمعات تا تاسو د کور نه کوماله چې د نوړې روټک نه راځي نن نسیګلا خطا کړ چې کیر دی راوړ دا معشومان درو نه وي ودا سپیډو ټکړې مور مې استاد جی له سپیډو ټکړې مور مې استاد جی له مجموعه ورته راوي ایو سړي ماشين دی ورته پلان لري आवाज کا ناګه چر دی وی په کاږي وی په پلان نو وی چې نشته دی پلان نو وی چې نشته درو نه وای نو بس مناسب له صور لا تاسو درس دی والله او بابا ونه به مباسه تر تسبیح کا تسبیح جوړی معنا راوړل ماشوم چری جوړی زما کاسره ما تکړه زما کاسره ما تکړه خو چې داسې چری وې او کاسره پیسې بدل کړ دا صرف دغه د مدینه منورې نه دی راوړل چې دې جوړې د خلک او باسه اما شوم سوي وی نه کنه دا زما کاسره په دې کې د پښوخانو ته وړه ماتو نو ما چې په دې سره کاسا به قیمتي اور خوراک بھی قیمتی کاسان قیمتی اور خوراک بھی قیمتی و یاد و ساتا ذہن کے واچوا کہ علماء پورے من حیث العالم خندا کے استہزاء کے شامی کی موجود رجدہ کفر دے یو خدای مولا سره روانه ده نو بیا هم کندل مکوه بیا ده خو که صرف نن سبا پسې سوشل میډیا دا پسې ډېر روان مولیانو پسې دا مولیانو دا مولیانو دا مولیان داسې دا مولیان داسې دا مولیان داسې سب العلماء کفر د شامی عبارت دی ولې علماء توهین کې ظالمه دا عقیده چا کوله
تا دا خپل نظریه چا خولې ده ستا بچو ته دا قرآن چا ښودلی دا واپس الله د سکول استاد هغه ته چا ښودلی بنیاد به عالم ته ځي او مدرسو ته به ځي نن سبا په سوشل میډیا دا یو پر پروپاګاندا مولا داسې مولا داسې مولا داسې تاکي به 50,000 سوري پرتی وي هغې ته به نه ګورې عالم نه هم غلطي کېدی شي په هغه یو غلطۍ باندې هغه مولا تا ټول دخي کړ ظالمه ولې ظلم کوې نو خبره مې د معلومو دې پورې کوله چې ښه شی پوخ کې علماو ډاینوسې په خوراک پې وخورئ نو هغه خوراک یې ابو یوسف له ولېږه او قاضي هارون الرشید فیصله وکړه نن سے جاری کړ چې نن بس به دا سویټ ډش دا حلوا روزانه پخوئ او قاضي ابو یوسف له وکړه چې دې وخوري دماغ تکړه شي چې حلوه یې څنګه وه هغه سره مور ناسته وه چې وکته بیا سره وپوهېدو امور یې دا وه قل هذا يا أمة لسا وإذا سجيري وإذا ما دا أستاذ خبرة ديادة لقاضي أبو يوسف إمام أبو حنيفة ويا نونر من الذكر الخام أغونر وصورة دا بيستي وشال خوزور دا مهنمان وحقاني نمور ديرا زيادة فشالة شوا أو دا فشالين يقول جعلن بچه استاد ابو حنیفه په قبر د الله پاک رحمتونه نازل کی داسې ونر یې د تخول دې داسې ونر چې استاد برکت در دنوګه مزید الواګانې او بادشاہ سره سن په سن ناس دې ما ولا ونر دې یا به یوټل کا یا به جامع دان کړه کې دا څنګه بدل کړه دا زمارو د دنیا عزت او برکت د علماء د دنیا عزت نن سبا علماء رسول په دنیا کې عزت ورکړي وایي کنه دې بلاره ولاړی چې غټ خان رواني موټر ورته ودرې الله شراخه او د خلکو دیندار او خلکو په ځل کې د علماء مینه دې ډېره شکر ده جامع ولا تاسو والے الحمدلله جامع روټه ولا تاسو برابر چې څه خدمت دي د عوام د علماء خدمت کې نه کار عوام درته یاد مینه ساتي محبت ساتي عزت یې کوي قدر یې کوي والی امام صاحب دعا نه کړي روټه نه شروع کوي غمی باشه مولانا صاحب نے دعا آتا ہوگا تو خال نکاح بھی اللہ مولانا صاحب مالا نکاح ہوتا فلا رضی تو مولانا رست روانی ماہ کے دینا دی مولا ماہ کی سگرٹ نسکی مولا صاحب فرما کے نسوار نہ دی داغت عزت دے کرنا اور آخرت کے دا ہمارا دا دنیا وڑی خبری دی دین دین مزدہ کہوے اصل دا دے کہ پا آخرت کے مخدے پاک علماء مرتبی ورکے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات قرآن اللہ پاک مرتبه ورکړي زمارونو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما دوه سیدونه د تفریح دي ترکت فیکم امرین لن تضلوا چې تاسو په تاسو منځوري لګولي عمل مو کړی نو تاسو به ګمراهان کېږئ نه یو د الله کتاب چې قرآن شریف دی او یو د پیغمبر مبارک سنت دی دا دوه او فقه د قرآن او سنت نه مخکې شوي مسلې دي په دې عمل وکړئ قرآن سره او سنت سره جوړ پیدا کړئ تاسو به چېرته په غلطه لاره نه دی نیک په صراط مستقیم د رب العالمین ته به رسېږئ دنیا بخی قبر بخی آخرت بخی دنیا د عزت او آخرت د عزت دا ضرور دی او بیا قرآن سرچشمه ده سے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ دا قصو کتاب نه دی الله د طرف را نازل شوی او چا راوړلی دی نزل به الروح الامین جبریل راوړلی دی او چا ته راغلی دی علی قلبک د رسول الله مبارک پاک او روښانه القرآن نور قرآن رڼا دا هدایت نزل من النور دا الله ذات نه نازل دی چې رڼا نور دی بواسطة النور لجبريل عليه السلام دي إلى النور لرسول الله مبارك دي ليخرج الناس من الظلمات إلى النور يخلق تيارون نو باسي تغمراه أو إيمان أو هداية رحمة تيرا ولي نتاسو ټولو نه دا خواست دی چې خپل بچي راولئ او قرآن په زده کړئ حافظان او قاریان ته جوړ کړئ کوئ به داسې که خیر انشاءالله او یریږئ به نه تاسو ټولو نه تپوس کو ډوډۍ به څوک ورکوي شوق سره ووایه شوق سره ووایه د چا لاس کې ده د چا لاس کې دی ژوند د چا لاس کې دی روغ صحت د چا لاس کې دی بیماري د چا لاس کې ده مرګ او ژوند د چا لاس کې دی إن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزل إلا بقدر معلوم راشي خزانه خدای سره ده ما یریږئ ټوله خدای روزي ورکوي کافرانو له خدای روزي ورکوي نو چې د خدای قرآن ته ناست دي خدای به نه ورکوي
ها ولې خپل بچي قیمتي کې او خپل خیرات قیمتي کې بچي قرآن ته کېنوي حافظات قاریان ته جوړ کې او چې کوم دی د قرآن درسونه دي یاد مدرسې دي هغې سره کومک کوي مدد کوي د الله د رضا لپاره اجر به خدای درکړي انشاءالله چې زړه ته ناسته را هغه وي دې طرف ته توجه پیدا کړي نو الحمدلله چې نن داسې خلک په دې دنیا کې شته چې هغې د خپلو بچو له حافظان جوړوي هغې د خپلو بچو نه عالمان جوړوي هغې خپل بچي تبلیغ سره ټچ کوي هغې خپل بچي عالمانو ته کېنوي هغې خپل بچي نیکانو سره کېنوي او الحمدلله د هغې دا اثر دی دومره چې موږ سره وخت نشته چې هغه دستاربندو له لاړ شو د هغې دا اثر دی چې نن په زرګونو هلکانو جینکې الله حافظان یې کړه الله عالمان کړه ټولو وایي الحمدلله او په دې به نه یېرېږو دا یو سوچ د ستاسو جوړول غواړم په دې به قطعا موږ نه یېرېږو چې یاره چې که ما بچي نه حافظ جوړ کړ بنګله به میلولی شي که ما د بچي نه عالم جوړ کړ نو دی به د لوږې مړ شي که ما د بچي حفظ ته او دین ته وایسته نو دی ته به دین میلو شي ټیک ته په دنیا کې به خوار وزاري او دنیا کې به دی غریبي او د لوږې به مړ شي دا شي نشته الحمدلله بچي علم ته وباسه بچي حفظ ته وباسه بچي نه عالم او حافظ جوړ کا او ګرنټي به درته میلاویږي چې ډوډۍ به د ټولو نه ښه ډوډۍ د خدای پاک ورکوي عزت به له خدای د ټولو نه زیات عزت ورکوي انشاءالله